شاهین لومړی برخه. درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا د زه محسن احسان یو ځل بیا ستاسو سره د نوي ناول له لارې مل یم. زموږ نوی ناول د غرونو شاهین. هیله ده په دې ناول اوریدلو سره راڅخه خسته نه سئ. باغي 50 تنه سپاهیان د غره له لمنې را راکښته شول او د ګڼ ځنګله په منځ کې تېرې شوي ویالې پر سر ویجاړ پله ته ورسېدل. ویالې نه پورې غاړې ځنګل نور هم ګڼ و. په دره کې د ځنګلي ونو په منځ کې د انګورو تاکونه، د مڼو، انارو او ناکو ونې پر دې ګواه وې چې دغه ځنګل یو وخت باغ و. د پله نه ها غاړې د سړک دواړو غاړو ته لویې لویې ونې ولاړې وې او شاخونه یې پاس یو له بله داسې سره اودل شوي وو لکه د سپرې بام. وښو او شنو بوټو شاوخوا پر ځمکه لویو او کوچنۍ ډبرې په غیږ کې نیولې وې او پر دې ګواه وې چې دلته د خلکو تګ راتګ او ګڼه ګونه نشته چې واښه تر پښو لاندې کړي. د ویالې اوبه ډېرې ژورې نه وې. دغه سپاره له سړک نه لږ لاندې او یا باندې ترې تېرېدای شوی، خو 2 سپاره چې تر نورو مخکې وو له پله سره نږدې ودرېدل، شاته یې راوکتل او نورو ته یې هم د درېدو اشاره وکړه. دغه سپاهیان ټول د جنگ په سامان ښه سنبال وو. له ټولو نه د مخکیني سپاره سپینه چپنه او پګړۍ پر سر وه او له سترګو پرته یې مخ په نقاب کې پوښلی وو. د ده ملګری د نورو سپاهیانو په څیر زغره اغوستی او خول یې پر سر و، خو د هغه مشکي ښکلی آس او د زغرې او خول ځلانه نور نه توپیر وربخښلی و. دغه دواړه سپاره چې د نورې ډلې مشران ښکارېدل تر لږ ځنډ د پله سره نږدې ودرېدل او یو بل ته یې کتل. بالاخره د سپینې چپنې خاوند ویل، ما ته په وار په ذهن کې دا راګرځي چې که هغه انکار وکړي نو څه به کوو؟ د مشکي آس خاوند ځواب ورکړ، بیا زموږ لپاره بله لار نشته، هغه به باغي بولو او همداسې چلند به ورسره غوره کوو. د سپینې چپنې خاوند وویل، نه، هغه ازادي زموږ له دښمنانو اخیستې، هغه یوازې د دغه سرحد د ساتنې ذموار. هغه د قسطلې په څیر د غرناطې پر خلکو په بدګمانۍ کې هم حق په جانب دی، خو زه په هر قیمت له هغه سره لیدل غواړم. زغره اغوستونکي ورته وویل، هغه له دې ځایه نږدې 8 میله لرې په یوه زړه کلا کې اوسي. د هغه د بدګمانۍ لرې کولو نه وړاندې موږ هلته نشو تلای. دغه ګڼ ځنګل له غشو ویشتونکو نه ډک دی. زه به سپین بیرغ ورپوم، ښایي د دې کوم سړی راشي او زموږ پیغام ورسوي. د سپینو جامو خاوند په اثبات سر وخوځاوه. زغره اغوستونکي د خپلې ډلې سپاهیانو یوه تن ته غږ وکړ. هغه سپین بیرغ اوچت کړ او د پله خواته راوړاندې شو. زغره اغوستونکي په زوره غږ وکړ، څوک شته موږ سرحدي شاهین ته د دوستۍ پیغام راوړی. له یوې شېبې چوپتیا نه وروسته د پله په بله غاړه د یوې ګڼې ونې څانګې وخوځېدې. یو ځوان ترې راکوز شو، د ویالې غاړې ته رانږدې سو او وویل، موږ د دوستۍ ځواب په دوستي ورکوو، خو سرحدي شاهین ښایي پر دې اعتراض وکړي چې د دوستۍ د پیغام لپاره مو دومره د اندېښنې په حال شاته ونو ته وکتل. له لږ شېبې چوپتیا وروسته د ونو په منځ کې د آس د پښو ترپهار اوچت سو او د سترګو په رپ کې یو سپور چې زغره یې اغوستې وه او پګړۍ یې پر سر وه د ویالې په غاړه ودرېد. هغه 18 کلن یو د خوشحاله بڼې زلمی و. له څېرې نه یې د غیر معمولي زړورتیا رڼا خپرېده. هغه یوه شېبه د ویالې په غاړه پوځیانو ته وکتل او وویل، د بدر بن مغیره سره د لیدلو لپاره تاسو ته د غرناطې د شاهي کورنۍ د کوم غړي د سپارښت اړتیا نشته. هغه د یوه مخلص سپاهي په لیدو زیات خوښیږي. زغره اغوستونکي ورته وویل، د یوه سپاهي د خلوص ازمویښت محک د جګړې ډګر دی او که تقدیر ما او ستا امیر ته په یوه محاذ د یو ځای کېدو فرصت راکړ نو زما د ټټر له زخمونو نه خوټېدونکي وینې به پخپله زما د خلوص شهادت ادا کړي. ولاړ شه، خپل امیر ته ووایه چې که ته د موسی په خلوص بدګمانه یې نو د قسطلې په کوم ښار حمله وکړه، ویې ګوره زه او زما د 50 تنه سپاهیان به د تورو په سیوري او د غشو په باران کې د هغه ملګرتیا کوي. په بله غاړه ولاړ ځوان لږ په غور خپل مخاطب ته وکتل او له څه ویلو پرته څو ګامه ښکته ولاړ او آس یې په ویاله ګډ کړ. بلې غاړې ته راپرېوت، له آس نه راکوز شو او زغره پوښ ته یې لاس ور وړاندې کړ. ویل، که ته موسی یې نو زه له بلې پوښتنې پرته د دوستۍ لاس در زغوم. موسی د زلمي لاس په لاس کې ونیو. ویل، نو ته بدر بن مغیره یې؟ زه حیران یم چې بدر بن مغیره د هغه خبره وربشپړه کړه. ویل، او ته حیران یې چې یو بل مو په لومړي نظر ولې ونه پیژندل؟ موسی وویل، ما ګمان کاوه ته به د پوخ عمر خاوند
ماته مخکې هم راکړی شوې وه خو زه او ملګري مې د غرناطې په شاهي ماڼۍ کې د نندارې د سامان پر ځای په دې ځنګل کې په اوسېدو خوښ یو. دلته له موږ د مرمر ډبرو محلونه او ورېښمینې چپنې نشته خو دلته له موږ سره دا ډاډ شته چې د نصراني باچا جزیه ورکوونکي نه یو. دغه مجاهدین چې د ژوند ټول خواږه یې پرېښي دي په دې ځنګل کې یې اړولي دي بیرته به غرناطې ته په تګ او په دې اړخیزه غلامي راځي نه شي. زه ویرېږم چې که دوی په کومه ورځ چې د غرناطې باچا دا اعلان وکړ چې موږ به د اشبیلي او قرطبې په محلونو بیرته د اسلام بیرغ رپوو نو زه دا ډاډ درکوم چې موږ ته به د بلنې لپاره ضرورت نه وي. موږ به بې له بلنو ستاسو په مخ کې حاضر وو. او د اندلس هغه خاوره چې د غرناطې خلک خولې پرې تویوي موږ به یې په خپلو وینو خړوبه کړو. په خدای جل جلاله سوګند دی که چا زما په باب دا ګمان کړی وي چې ما د امیر د لقب ګټلو لپاره دا لوبه پیل کړې نو هغوی اشتباه کوي. زه یو سپاهي یم او د غرناطې د داسې سالار په انتظار یم چې د طارق نظر او د عبدالرحمن زړه ولري. دغه د ربه د هغه لپاره د یوې قرارګاه او مرکز په حیث وي او تر څو داسې سالار نه وي موندل شوی زه به د دې مرکز ساتنه کوم. که هغه سالار په تاسو کې کوم یو وي دا سنګر ورته حاضر دی که نه وي نو تاسې درځئ ما پرېږدئ چې انتظار وکړم. له ما نه وړاندې زما پلار او له هغه نه وړاندې زما نیکه د داسې سالار په انتظار ښکلې سترګې له خوښۍ نه وځلېدې. هغه د الغزل لاس په لاس کې ونیو او په شونډو یې کښېښود. وویل که د نصرانیانو پر خلاف د بغاوت د جنډۍ اوچتولو لپاره خدای جل جلاله دغه لاس ټاکلی نو زه یې مچوم. الغزل غیږ خلاصه کړه. بدر یې په غیږ کې ونیو. له الغزل وروسته بدر موسی ته وکتل وویل زه ستاسو او ستاسو ملګرو ته ښه راغلاست وایم. موسی بدر په تندي ښکل کړ. وویل ته اندېښنه مه کوه زه تا په قفس کې د اچولو پر ځای له تا سره یو ځای الوتو هڅه کوم. بدر وویل زه تا پیژنم او بیا یې زیاته کړه د غرناطې د سترګو تور به څوک نه پیژني. موسی وویل زه یوه خبره ضرور کول غواړم. بدر ووایه. موسی زما ګمان و چې حالاتو به ته ډېر محتاط کړی یې خو نن چې تا څه کړي هغه ستا د عادت خلاف دی. ته موږ ته یوازې راغلی څه پوه شوې چې زموږ نیت خراب نه دی. بدر ځواب ورکړ د 50 تنو که نیت خراب وي هم زه یې دلته د ځان لپاره خطر نه ګڼم. موسی ستا دا باور په څه دی چې موږ تر شا لوی پوځ نشته. د شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په راتلونکي کې به یې واورو.